دوه هلکانو د یوې جینۍ سره هوس پوره کړو چې درېیم هلک ورغی نو هغه په اور کې پسې چل وشو او هغه راولوېد او د هغه خور وختله. یار ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ، زمونږ د ټول دپاره پکې ښکلی عبرت دی. دا ویډیو ضرور شیر کړئ ملګرو، زموږ پیج ورسره ضرور فالو کړئ. ملګرو داسې وه که نه چې درې هلکان ولګېدل او د جینکو سکول ته لاړل او د جینکو سکول څوکیدار ته یې ویلو چې کله چوټۍ په ټیم کې ته موږ له یوه جینۍ ایساره کړه چې موږ ورسره خپل هوس پوره کړو. دې څوکیدار نه دې ورته ډېر زیات منع کړلو چې زه داسې نشم کولی، خو دې هلکان چې ونو دا مالدار هلکانو دې ورله پیسې ورکړلې چې دا پیسې واله که نه او ته چې دا یوه جینۍ ایساره کړه او چې موږ ورسره خپل هوس پوره کړو، موږ نن ډېر زیات خراب یو. ملګرو داسې شوه که نه چې د چوټۍ ټیم شو او ټولې جینکۍ لاړې، یوه جینۍ پاتې شوه او د جینۍ چې کله پاتې شوه نو د سکول چې کومه څوکیدار دی که نه نو دې ورته وویل که نه چې ستا پلار لیټ دی او ته لاړ شه په هغه کمره کې کښېنه او چې ستا پلار کله راغی نو زه به تا ته ووایم او تا به زه راوغواړم او ته به ځې کور ته. نو هغه چې کله کمرې ته ولېږله د هغه نه پس چې دی نو هغه درې هلکانو ته یې ویلو چې تاسو راشئ ما جینۍ ایساره کړله او تاسو راشئ خپل کار ورسره وکئ. سکول ته چې کله رالل که نه او په سکول په ګېټ باندې راننوتل، اول دا چې کمره ورته وښودله چې په دغه کمره کې هغه جینۍ ناسته ده. په دې کې یو هلک ورغی که نه هغه ورسره خپل هوس پوره کړو او واپس چې دی نو هغه راووتو. دویم هم ورغی که نه هغه لاړ او خپل هوس یې ورسره پوره کړو د دې جینۍ سره او واپس چې راغی. چې کله درېیم ورغی که نه او دې ور ته ورننوت او د اول یې کولاو کړو او چې ویې کتله خپله خور یې ولیدله نو هغه باندې سیده چل وشو او سیده ولوېد او بېهوشه شو. چې کله هغه په هوش کې راغی که نه او دې خور یې ورته وویل که نه ویل ښه دی چې دا نن زه یم ستا د خپلې خور سره داسې کېږي، تا به د بلې جینۍ سره هم داسې کول یار، وایي تا به د بلې جینۍ سره هم داسې چل کولو، داسې عزت به دې ولې لوټ کولی، نن ستا خپله خور ده نو تا ته په تا باندې اوس څنګه لګي. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ټولو لپاره ښکلی عبرت دی. ملګرو ویډیو خو ضرور شیر کړئ. ملګرو نن سبا چې دی نو هر سړی په بله جینۍ پسې لګېدلی دی، د بل سړي په عزت پسې لګېدلی دی، خو دا سوچ نه کوي چې په کور کې زما خور ناسته ده، په کور کې زما لور ناسته ده، د دې به بله ورځ له څه کېږي د بل انسان په بېعزتۍ پسې ورپسې شوی. خو چې کله ته بېعزته شې ستا خور بېعزته شي ته د بلې جینۍ سره عشق کوې خو تا ته دا پته نشته چې زما دا خور چې ده نو دې سره خو څوک عشق نه کوي، زما د دې خور باندې خو څوک اړم نه دي، دې ته خو تاسو سوچ نه کوئ که نه، صرف چې دی نو د بل عزت باندې او په بل بېعزته کولو باندې کوشش کوئ. او چېرته هم داسې مه کوئ چې څنګه دې د چا څه وکړه که نه نو هغه شان به در سره کېږي. دې هلک خو دې هلکانو خو ویل چې دا هم پردۍ جینۍ راوستي او د هغه سره به غلط کار وکړو او هغه د هغه هلک خور وخته چې کم هلک ورسره هوس پوره کړه او کم هلک ورله غلط کار لتلی او د هغه هلک خور نن وختله که نه. نو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ښکلی عبرت دی، چېرته هم چاته په سپک نظر مه ګورئ، د چا عزت ته په سپک نظر مه ګورئ، که نه ستاسو سره به هم داسې وشي ستاسو عزت ته به هم خلک په سپک نظر ګوري چې څنګه دي څه دي کول که نه نو هغه شان به در سره کېږي. ویډیو ټولو پښتنو ته ورسوئ، زموږ د چینل به سره ضرور سبسکرایب